السلام علیکم ګرانو پښتنو ملګرو، په دې هیله چې راته روغ او جوړ به وئ او تل مو د صحت کلي په تن وي. په نننۍ ویډیو کې به یو ښایسته 2 کوډونه درته راوړي دي چې دا کوډونو په واسطه تاسو کولی شئ د موبایل خپل مشکل حل کړئ. د ځینو ملګرو موبایل کې ستونزې وي، د خپل موبایل لپاره یې غلط سیټینګ کړی وي، د دې په واسطه دوی نشي کولی چې سیټینګ له لارې موبایل ریسیټ کړي. یعنې کله چې موبایل کې غلط سیټینګ تاسو برابر کړئ، تاسو بیا سیټینګ ته ځئ، په سیټینګ کې خپل موبایل ریسیټ کوئ، ستاسو موبایل نه ریسیټ کیږي. نو دا کسان دا ملګري کولی شي چې د دې کوډونو په واسطه خپل موبایل ریسیټ کړئ او موبایل څخه مو ټوله ډیټا ډیلیټ شي. نو دا کوډونه ستاسو ته زه دواړه کوډونه ښیم. د کوډونو د مخکې د ښودلو څخه مخکې که چا زموږ چینل نه وي سبسکرایب، همدا زموږ چینل سبسکرایب کړئ، د په څنګ کې بیل بټن ووهئ. که چیرې ویډیو مو خوښه شي ویډیو تر پایه وګورئ، لایک یې کړئ، او که نورې پوښتنې دې ته ورته نورې پوښتنې لرئ کومنټ هم وکړئ. راځئ چې پیل وکړو. را به شئ خپل ټلیفون ته، دا ډول به تاسو ټلیفون خلاص کړئ. دلته به تاسو دا 2 کوډونه، لومړی کوډ درته وښیم، دا به ډایل کړئ. اول به ستوری، بیا به تاسو 28 شپېته، بیا ستوری، بیا 38 55. دا کوډ چې کله تاسو ډایل کړئ په اخر کې به تاسو هیش بټن ووهئ. کله چې دا تاسو هیش ووهئ اوکې به یې کړئ، نو ستاسو موبایل به ریسیټ شي. یعنې دا ما موبایل کې ځکه اوس کار نه وکړ چې زما موبایل د سیټینګ لارې ریسیټ کیږي. هغه ملګري چې د دوی موبایل د سیټینګ لارې نه ریسیټ کیږي، نو د کوډ په واسطه دا په دوی کې دا کوډ کار کوي، نو ستاسو د موبایل ټوله ډیټا به ډیلیټ شي. یعنې موبایل سیټینګ کې مو ریسیټ کار نه کوي، ستاسو لومړی دغه کوډ ورکړئ. که چیرې په دې کوډ سره ریسیټ نه شو، دا کوډ چې تاسو ورکړئ موبایل مو ریسیټ نه شو او موبایل مو له سیټینګ مو له سره برابر نه شو، نو تاسو یو بل کوډ درته ښیم، هغه کوډ تاسو ورکړئ. دا اول کوډ و. دوهم کوډ دا ده چې ستوری، هش، 28 80، بیا هش، ستوری، هش. کله چې دا ورکړئ دا اوکې کړئ. نو دواړه کوډونه زما په موبایل کې کار نه کوي. لامل یې دا دی چې زما موبایل د سیټینګ لارې ریسیټ کیږي. یعنې هغه ملګري چې د دوی موبایل د سیټینګ لارې نه ریسیټ کیږي، د دې موبایل په واسطه، د دې کوډونو په واسطه د دوی موبایل ریسیټ کیږي. یعنې ټول موبایلونو کې دا کوډونه کار نه کوي. نو د په واسطه خپل موبایل ریسیټ کړئ او خپل موبایل کوم ستونزه وي یا سیټینګ کې مشکلات وي بیرته له سره سم شي. نو که چیرې مو ویډیو خوښه شي لایک کړئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. یوه دونه دا چې د دې کوډونو په واسطه ستاسو موبایل ټوله ډیټا لوس کیږي، له منځه ځي. یعنې کله چې موبایل ریسیټ کیږي له منځه ځي. زموږ چینل سبسکرایب کړئ، د په څنګ کې بیل بټن ووهئ او د نور ملګرو سره هم دا ویډیو شیر کړئ. ویډیو کتلو څخه مننه.